دا د مینه د احساسات دي الله دې ورته قبوله کړي الله مې دې وطن یا الله ټول کډوال راولي اول دفعه افغانستان ته راغلی څنګه احساس کوې باشه ډېر خوشاله یم ازادي احساس کوې او ډېر خوشاله خپل وطن خپل وطن دا پلاستیک دی په ټولو باندې زما غږ دی ډوډۍ ورکوي صحیح ډوډۍ ورکوي دا خو افغانستان دی ولو که په نورو هیوادونو کې مشکل پیدا شي په ګاونډیانو کې خدا ناخواسته موږ ورته تیار یو زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې کور جوړ کړي بل وخت وشو چې وران دی شاهدان لشمار وتلي یتیمان لشمار وتلي د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیرې ګریوان دی الحمدلله د عطا فاونډیشن ټول ټیم ولنټیر ځوانان ټول راغلي دي د هغه افغانانو سره ملاتړ دي او ولاړ دي ورته ان شاء الله موږ هغه افغانانو ته ډاډ ورکوو کاشکې تاسو 2 کاله مخکې راغلي وئ تاسو به اوس د خپلو سرمایو خاوندان وئ په خپلو اولادونو تعلیم وکوئ زموږ او ستاسو وطن په تعلیم باندې آبادوو قلم او کتابچه زموږ او ستاسو وطن را جوړئ ستړي مه شئ ټول ستړي مه شئ زما وطن افغانستان دی د خپل ځان انسانیت زنده‌باد انسانیت زنده‌باد الحمدلله بل د دې ویډیو مقصد زمونږ چې کوم څومره اخیستي دي په دې ویډیو به څوک نه خفه کېږي موږ نه حدیث شریف دی ته څه چې ځان ته خوښوي باید بل مسلمان ته هم خوښ کړي قدرمنو هېوادوالو مرسته وکړئ کومک وکړئ په صحیح شي کې ډوډۍ ورکړئ دا پلاستیک دی په دې کې موږ تاسو وریجې اچوو 3 ساعته د دې سر بند وي دې کې هغه کم تفي دې نه کینسر جوړیږي نن چې عطا کوشش کوي د کینسر شفاخانه جوړه کړي د دې نه مخکې عامه پوهاوی وکړي په دې عامه پوهاوی کې تاسو موږ سره غږ بدرګه کوئ پلاستیک کینسر جوړوي هغه مسافر چې راړول کېږي خپل وطن ته راځي یو صحیح ډوډۍ ورکوي ورته یو پاکه ډوډۍ ورته ورکوي دې کې ډوډۍ صحیح نه ده دا پلاستیک دی په ټولو باندې زما غږ دی ډوډۍ ورکوي صحیح ډوډۍ ورکوي څه چې ځان ته خوښوي بل مسلمان ته خوښ کوي دا نکل دی دا د همدې دپاره جوړ دی صحیح دی دې کې وریجې دلته چپس دلته ورته قورمه او زمونږ د نیکه باغ چې کومې مڼې دي الحمدلله یوه دانه مڼه به ورکوو چې دی د خپل د وطن خوږې میوې وخوري چې زړه یې ټکور شي دی پوه شي چې کاشکې مخکې خپل وطن ته راغلي وو او ورسره یو دانه دسپاک ورسره وي او قاشوګه وي دلته ګرد دی ډېر دلته داسې ګرد دی دلته په لاس ډوډۍ نه خوړل کېږي قاشوګه باید وي صحیح قاشوګه خپله ډوډۍ وخوري زما په ټولو مرسته کوونکو غږ دی کوشش وکئ دی دپاره د صحت خیال وساتئ چې آینده د دې صحت صحیح وي څه چې ځان ته خوښوم باید بل مسلمان ته خوښ کړم زما په دې باندې پیرزونه چې په پلاستیکي کاسه کې ډوډۍ ورکړم د پلاستیک نه کینسر جوړیږي سرطان جوړیږي الحمدلله موږ چې کم پروګرام جوړ کړی دی 2000 نفرو ته غرمې ډوډۍ 2000 ماښام دپاره زمونږ ټول یو بار مصرف سامان راغلی دی ټول ښکاري تاسو ته هغه غوړي دي تیل دي چې دې نه مونږ جوړېږي دې تر څنګه ماشومان دي صحیح جوس هم باید ورکړو ورته ماشومان دي باید ویې خوري دا اوبه چې دي الحمدلله مدني اوبه دي دا به ورسره ورکوو مڼې دي دا هغه مڼه ده چې زمونږ د نیکو باغ مڼه ده د دې پر موږ حق دی دی موږ سره په باغ کې هم شریک دي دی موږ سره په سرمایه کې هم شریک دي زمونږ ځواني دی دپاره وقف ده په چا احسان نه کوم دا زه داسې شوی یم لکه محتاج شوی یم د دې خدمت کې دا الحمدلله 300 مڼه راغلي ده نور به هم راځي تازه به راځي جزاک الله خیر شروع کوو ډوډۍ په دې ویډیو دې څوک نه خفه کېږي بیا هم وایم کوشش وکئ مرسته کوونکي او مرسته ورکوونکو ته زما دا ویډیو ده صحیح ډوډۍ ورکئ دا زموږ میلمانه دي د الله په نیز ملامته نه یو او بل موږ او تاسو باندې حق لري دا کور ودان خوشحاله اوسئ ویډیو مقصد زموږ او ستاسو
اصلاحي ټولنې ته دا یو پیغام دی. راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی الحمدلله موږ اشپز باندې دونه تحقیق و چې داسې اشپز موږ پیدا کو چې غوړي ډېر استعمال نه کړي. دلته ګرد غبار دی وچې وریجې پخې کړي. وچې وریجې صف ورکوه استاده چې وی ګوري خلکه پورا وشو څلوېښت کاله یرغلونه دي بد حاله خدایه اور په مونږ دغه ستا څلور پنځه جهان دی زما وطن انجینر ته څنګه دي؟ ډېر ګرم دی. رښتیا وایي داسې اشپزي دی په لندن کې کتلې ده. نه. نظافت څنګه دی زموږ د ټیم؟ زه خپل الحمدلله زموږ نظافت د ټیم وګورئ تاسو هر یو خولۍ په سر ده خپل افغانانو د الله تعالی د بندګانو خدمت کوي. دا خو افغانستان دی ولو که په نورو هیوادونو کې مشکل پیدا شي په ګاونډیانو کې خدا نه خواسته موږ ورته تیار یو. دا ولنټیر ځوانان عطا فاونډیشن په انسانیت مین دی او زموږ او ستاسو موخه او هدف د الله رضا کول د الله تعالی په بندګانو کې ده. انجینر صاحب دواړه یو وینه یو که دلته یو که هلته یو موږ د دې نه کار کوو د قلب نه کار کوو او قلب پاک وساتو ذهن پاک وساتو خوله بالکل صحیح ده څه چې په خوله یې په زړه وي. شکر الحمدلله چې هیواد لرو او که بې هیواده بیا هم څه کول دا خپل کور دی هر وخت راشي ویلکم بخیر راغلی وشو چې وران دی شاهدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیرې ګریوان دی شهیدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیرې ګریوان دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی پورا وشو څلوېښت کاله یرغلونه دي بد حاله خدایه اور په مونږ دغه ستا څلور کونجه جهان دی دا د مینه د احساسات دي الله دې ورته قبوله کړي. الله مې د وطن یا الله ټول کډوال راولې یا الله په ځای راولې مراګړې او ډوډۍ مې راوړې وستا د سترګو جار شم بیرته پټي کوټ لازم په یا عزت کې راځي ځوانه به زه انشاءالله چې دا د احساسات دي. شکر چې زموږ افغان کډوال راځي چې بیا ځورېږي بیا پې زم دردېږم تم دردېږي اوس خپل وطن ته راغلل یا الحمدلله. الله ډېر شکر دی یا الله ډېر شکر رپېږه د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی شاهدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیرې ګریوان دی شهیدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیرې ګریوان دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان
افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی پورا وشول څلوېښت کاله یرغلونه دي بد حاله خدایه اور په مونږه دغه ستا څلور کونجه جهان دی پورا وشول څلوېښت کاله یرغلونه دي بد حاله خدایه اور په مونږه دغه ستا څلور کونجه جهان دی خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان نوی راغلی څوک راغلی څه وخت راغلی دا یو وخت یو وخت کې دلته پراته وران دی شاهدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیر ګریوان دی شهیدان خو موږ دا ګوره دا ماشومان دي دغه ښه راغلاست خپل وطن خپل وطن دا خلک چې وطن لرو که به نه لرو بالکل بیا به شو بیا به ماجر بیا به ماجر وشو نعمت لرو بالکل شکر الحمدلله الله خود نور جوړ کړی کوم ځای راغلی فیصلاباد 15 کاله ماشاءالله دا مې عمر خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی څه وخت راغلی یاست موږ د یوه میاغه کې یوه هفته کې کوم ځای څه وخت راغلی کوم ځای یاست موږ د کابل یو کابل یاست د الله در باندې ورحمت پورا وشول څلوېښت کاله یرغلون کله راغلی یاست یو وخت کېږي کوم ځای یاست کامې یاست او ګوډې خوړل ته وضو په خیر سره جهان دی پورا وشول کله راغلی یاست شپږ ورځې کېږي چې راغلی شپږ ورځې خوش آمدید خوش آمدید خیر بخیر باشه خدا وطن جوړ کړه الله وطن جوړ کړه خدا غیبی مسافر نه کړه آمین خپل وطن ګل وطن بشک یو شی بل دی په دې فخر کوو چې هېواد لرو شکر وطن نه دا شته بدون بس چې بدون بې وطن مې بدون آلی وطن داریم افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران کوم ځای راغلی یاست کوم ځای روان یاست خیوې ته او ته بوډۍ کې زموږ خپلوان یو راغلی وځه ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا څونه پیسې دې وګټلې پیسې کم لري پیسې چیرته دي دا خپل وطن کې چې اوسېږي دا ازادي دې بس دی ښه راغلاست ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان کوم ځای راغلی تلګنګ نه کوم ځای بابا ماشاءالله دا شکر وباسه چې خپل ملک هم هېواد مې لرلو چې بېرته راغاړه وځه دنه راغاړه وځه په خیر راغلی خپل بخت ورته الله دې ژوندی لري الله دې ژوندی لري امین چا څیر ګریوان دی
شهیدان لشمار وتلی یتیمان لشمار. اول دفعه افغانستان ته راغلی څنګه احساس کوې؟ باشه په ډېر خوشاله یم. ازادي احساس کوې؟ او ډېر خوشاله. خپل وطن خپل وطن. تیزی وي نو که نه؟ اوبه خو نه غواړې چې تیزی وي؟ اوبه مشکل دی پاره. چې ډوډۍ غواړې؟ الله دې بس دا شکر وباسه چې خپل وطن شته. که وطن دې نه وي بې بچې وي یا تباه تباه. بې به مهاجر وي. یې کنه خوسې زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی پورا وشول څلوېښت کاله یرغلونه دي بد حاله خدایه اور په مونږه دغه ستا څلور کنجه جهان دی پورا وشول څلوېښت کاله یرغلونه دي بد حاله خدایه اور په مونږه دغه ستا څلور کنجه جهان دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی شاهدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیرې ګریوان دی شهیدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیرې ګریوان دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی